راځي چې واده دې بختورې شپې ته وګورم او ستا دې پرې شوي لاسونو ته وګورم نو ډېر افسوس راځي چې شهنواز خان کاکا تا سره ډېر ظلم کړی دی ډېر ظلم کړی دی دا ظلم ما سره بابا نه دی کړی دا انصاف ما پخپله کړی دی تېره شپه چې کله ما د خپل مور پلار خبرې واورېدې نو او رضیې خپل لاسونه ما د دشمن په لاس کې ورکړل رضیې ډوډۍ وتو سره داسې وکړه د دې کور نه د رضیې جنازه ووته دا ستړی د رضیې پلاره هغوی زموږ دشمنان نه دي دوستان دي او رښتیا وته په دروغو دوکه مه ورکوه دا رشته زموږ مجبوري وه چې په خپل عزت مو پرده واچوله زه چې کلم د لور په درشل قدم دم نو دا به ضرور رایادېږي چې زما لور خپل لاسونه د دشمن په لاس کې ورکړي زړه خو مې غواړي چې زه د هغې لاسونه پرې کړم لاسونه پرې کړم لاسونه پرې کړم ما نه غوښتل چې زما پلار زما نه نفرت وکړي ما خپل لاسونه خو بیاله خو د پلار زړه مې وګټلو راځي ستا د پرې شوي لاسونه د غیرت او د پښتو هغه نښه ده چې زه به ټول عمر په دې فخر کوم فخر کوم راځي مشري بیبي د کشر بیبي د واده یو کال شو او خان اډو خبر نه اخلي څه ټیک نه روزه هغه ډېر ضدي دی خو خیر یو نه یو ورځ به د لور خبر ضرور اخلي خدای خبر چې کشر بیبي به په سال کې وي په دې طوفاني شپه کې خدای ماله نصرې راکړو چې هر طرف ته تندر آوازونه راځي زما خیال دی زما په کور کې هم تندر پیدا شو تندر تاسو وای بابا خدای نه خیر غواړه زه ټیک وایم بچې زما کور ته تندر راغلی دی تندر او د هغه نوم به تندر خان وي تندر خان تندر خان مبارک شه سمندر خانه ستا سزا ختم شوه او کوشش کوه چې بیا جیل ته رانشي نمر اعظم جیلر صاحب ځکه چې په جیل کې زه د هغه څه نه خبر شوم کومونه چې زه بهر نوم خبر اوس تماشه کوه چې زه بل قدم په کم ځای ږدم د رضیې پلاره د رضیې زوی پوره د یو کال شو نه تا هغله د سرو تعویزې وړلو او نه دې خبر واغشتو ته ټیک ویل رضیې مورې ما هم دا فیصله کړې ده چې لاړ شم او د رضیې خبر واخلم زما نو د کال شو هم چې اوس د صورت څه بندوبست بابا څنګه مو چې خوښ یاسې وکړئ موږ نه مخکې ستاسو خوښ کې څه ویلی شولو او نه اوس ویلی شو سمندر خان ته او په دې وخت دا وخت نه معلوم دی لاوره بس دا وګڼه چې نن دا کور د سمندر ده
عذاب راغلی دی د دوست په ژبه خبرې کوه سمندره پښتانه دشمن خبرې ته غوږ نه ږدي د مطلب خبره کوه دې مطلبه سمندر هم د چا په درشل قدم نه ایږدي دا زما د خور رشته ماته کا او د دشمنۍ بنیاد به زه ایږدم د وخت تقاضې بدل شوي دي سمندره ځکه ما دستور بدل کړو تا دستور نه دی بدل کړی تا د خپل انګور په لاسونو باندې زما د عزت ویلې ایښي دي تا په خپل سر د واده څېره نه د قبر ګلونه تړلي دي تا په خپل سر سپین پټکې نه د خپل خاندان کفن تړلی دی او څوک چې کفن په سر وتړي نو بیا هغه ته د ژوندي اوسېدو ضرورت نشته زما نوم انسپکټر بابر دی او انسپکټر بابر چې کوم ځای کې وي هلته مجرمان آزاد نشي ګرځېدی مخکې شه راځه بچي لږ په کلاره شاباشي سلام علیکم بابا وعلیکم السلام بابره بچي بچي ستا د کامیابۍ نه چې خبر شم زړه مې ډېر خوشحاله شي دا ستاسو دواګانو برکت دی بچي زه لږ مندرو ته ورځم د عثمان زوی شوی چې مبارکي وله ورکوم ډېره ښه ده ریشه زبیدې هغه ماشوم چېرته دی هغه نن په وخت ویده شوی دی دا نن پروت دی زبیدې ما ډاکټر سره خبره کړې ده او ډېر ژر به زه ستا د سترګو علاج وکړم رښتیا بابره او زبیدې ستا سترګې چې ټیک شي هغه زما دپاره غټه د خوشحالۍ ورځ بیا به داسې نه کوو مونږه معاف کړه مونږه معاف کړه مونږه معاف کړه مونږه معاف کړه دا هغه مجرمان دي بابا دا چې د سیدې لار نیولې وه د دې د مخبرۍ په وجه باندې څو ځل انسپکټر بابر زموږ مال نیولی دی دا هغه ظالم کوټ کنیم چې خپل دشمن ژوندی خخو من معاف کړه دیو ژوندي خښ کړئ بیا به داسې نه کوو من معاف کړه من معاف کړه